د پلازمېنې کابل د علماو په غونډه کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو د خپلو نیمګړتیاوو په اړه د مرستې غوښتنه وکړه. هغه څه چې د اسلامي امارت رهبر امیرالمؤمنین د نظر خلاف و. ملا هیبت الله خوند وویل چې دوی د تیر نظام څخه نه څوک په دولت راګډولی شي او نه ورته اړتیا لري. که څه هم موږ حق لرو چې له پخوانیو چارواکو او هر هغه چا څخه چې په پخواني نظام کې و انتقام واخلو، خو موږ دوی ته عفوه کړې ده. دوی کولی شي په ارامه ژوند وکړي، خو د عزت او حیثیت خلک نه دي. دوی به حیثیت نه لري او نه به څوک دوی ته حیثیت ورکړي. دوی نه څوک په دولت راګډولی شي او نه موږ دوی ته اړتیا لرو. په ورته وخت کې سیاسي شنونکي وایي چې اسلامي امارت د خپل منځي اختلافاتو دوام په راتلو کې د دوی د حکومت بقا له ستونزو سره مخ کړي. دوی زیاتوي چې دغه اختلافات به د دوی منځ کې ډلو او ټپلو ته زمینه برابره کړي. نو بنان دا خبرې اترې دلالت په دې کې چې دوی منځ کې شته اختلافات ته ځکه خپله ملا هیبت الله هم ویل چې اختلافات عبارت د حکومت ضعیفۍ او دا واقعیت ته که چیرې دا ډول اختلافات دوی دوام وکړي او په راتلونکي کې د دوی بقا د حکومت سخته ده څوک یې د تضمین وکړي. حتی د دوی اختلافات کېدای شي په منځ کې دوی ډلې جوړې کړي او ډلې بیا نو د دوی ټول حکومت د طالبانو له منځه بیسي او دا د بهرنۍ لاسوهنو ته ښه زمینه مساعدولی شي چې د دوی منځ کې اختلافات موجود دي او بیا نو د دوی د 10 کلن جهاد او اماراتو دغه سیاست او دا مسایل هم تقریبا ډېرې کمزوري کېږي او کراکړه منځه ځي. دوی زیاتوي چې د اسلامي امارت لویې ناستې دا ثابته کړه چې اسلامي امارت چارواکي په فکري لحاظ یو نه دي او زیاتوي چې افغانانو سره په راتلونکي سیاسي او ټولنیز ژوند کې واحد دریځ نه لري. د طالبانو وروستۍ لویې غونډې دا ثابته کړله چې طالبان په فکري لحاظ باندې یو نه دي. هغوی د افغانانو سره د راتلونکي سیاسي او ټولنیز ژوند په اړوند باندې یو دریځ نه لري. هغوی د افغانانو د حقه حقوقو د ورکولو لپاره کم فرمول نه لري. په همدې خاطر باندې کېدای شي چې طالبان په نږدې راتلونکي کې په ټولنه کې د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره څه هڅه ونه کوي او همدا دلیل به وي چې دوی به په نړیواله کچه باندې همدومره تجرید پاتې شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې د اسلامي امارت په منځ کې یو شمېر غواړي د نړۍ سره تعامل وکړي، خو یو شمېر نور بیا دغه چاره نه غواړي. طالبان په هیڅ عنوان سره د اختلاف موجودیت په خپل منځ کې انکار نشي کولی. د طالبانو په منځ کې جوور دیدگاهي اختلافات وجود لري، عقیدتي مادیتي نه دي. یعنې دا چې یو ګروپ غواړي د دنیا سره تعامل وکړي، یو ګروپ یې چې اکثریت یې ملا هیبت الله غوندې دغسې نظریات لري چې هیڅ عنوان باندې حاضر نه دي چې د دنیا سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تر دې وړاندې هغه راپورونه رد کړي ول چې ګواکې دوی خپل منځي اختلافات لري او زیاته کړې وه چې موږ خپل منځ کې ډېر سره خواږه یو او له شفقت او ترحم څخه ډک یو او په یوه کورنۍ کې به هم په دې اندازه شفقت او ترحم نه وي.